ډیری زیات خلک له بېخوبي یا کمخوبي کړېږي. په خپل روزانه ژوند کې د ډیرو ساده تغییراتو په راوستلو سره یو انسان کولی شي چې له بېخوبي څخه ځان خلاص کړي او د شپې ښه خوب وکړي. لومړی د خوب په وخت کې زموږ او ستاسو د وجود د حرارت درجه راکښته کیږي. له همدې امله د خوب کوټه باید نسبتاً سړه وساتل شي تر څو انسان په چټکۍ سره بیده شي. که څه هم یو انسان له بل انسان سره فرق لري، خو فکر کیږي چې له 14 څخه تر 19 سانتیګریډ د خوب لپاره برابره د حرارت درجه ده. دوهم، زموږ او ستاسو د مغزو دننه د ساعت په څیر جوړښت له رڼا سره حساس ده. نو له دې امله څومره چې کولی شئ هغومره د خوب کوټه د خوب په وخت کې تیاره وساتئ. دریم، د سهار له راپورته کېدلو سره سم پردې لرې کړئ او د سهار له طرفه حد اقل 10 دقیقې په طبیعي رڼا کې کښېنئ او یا وګرځئ تر څو د وجود ساعت مو له ورځې سره عیار شي. څلورم، په ټاکلي وخت بیده شئ او په ټاکلي وخت سهار راپورته شئ تر څو د وجود داخلي ساعت مو د خوب له وخت سره په ټکر کې رانشي. پنځم، که د ورځې د خوب عادت لرئ نو له 10 دقیقو څخه یې مه زیاتوئ او کوشش وکړئ د غرمې له ډوډۍ څخه یې وروسته وکړئ او ماپښین ناوخته مه بیده کیږئ. شپږم، د ورځې حد اقل نیم ساعت ورزش وکړئ. یاد ولرئ چې تیز پیاده تګ او د بایسکل چلول هم ورزشونه دي. اووم، د ماپښین له 2 بجو وروسته چای، کافي او ګازي مشروبات مه څښئ ځکه په هغو کې کافئین دي او هغه خوب تښتوي. اتم، د شپې له خوب نیم ساعت وړاندې له برېښنایي وسایلو لکه ټلیفون او کمپیوټر څخه ځانونه لرې وساتئ ځکه د هغوی رڼا زموږ په وجود کې د میلاټونین د کمولو له لارې زموږ خوب تښتوي. نهم، که مو له خوب مخکې یو داسې شی در یاد شي چې تاسو غواړئ له یاده مو ونوځي او باید د ورځې په اوږدو کې مو کړی وای نو په یو شي کې یې ولیکئ او له ځان سره یې یاداشت کړئ تر څو اندېښنه مو ورته نه وي. لسم، د خوب کوټه ارامه او بې غږه وساتئ.